سلامونه دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه محمود الحسن، زموږ ګورئ یوټیوب چینل محمود سکایلز. په دې ویډیو کې ما تاسو ته د فیسبوک په اړه لنډ معلومات درکړي دي چې فیسبوک کې موږ فیسبوک په کومو طریقو باندې استعمالولی شو، په کومو طریقو باندې یوز کولی شو او څه شرطونه لري. فیسبوک چې ملیټونه لري، 6 دقیقې به پوره کوي، 15,000 فالوورز به پوره کوي. په دې په اړه تاسو ته ما معلومات درکړي دي چې دې کې به څه کول پکار دي. دوستانو هر کله چې تاسو فیسبوک یوز کوئ، فیسبوک کې دا 2 شرطونه به پوره کوئ. 15,000 فالوورز 6 دقیقه دا به پوره کوئ. هغې نه بعد چې دی تاسو پیج به مونیټایز شي. مونیټایز لپاره په ډېره اسانه سره په دې ویډیو کې ما تاسو ته معلومات درکړی دی. دې کې تاسو ته اسلامي ویډیوګانې جګوئ، همداسې نور ویډیوګانې، فني ویډیوګانې وي چې هر قسم ویډیوګانې وي. تاسو به یو کار کوئ، کاپی رایټ ویډیوګانې به نه اپلوډوئ. کاپی رایټ څنګه؟ د بل چا ویډیوګانې به نه اپلوډوئ، خپل ویډیوګانې اپلوډ کړئ. همداسې نور ویډیوګانې اسلامي ویډیوګانې وي، صرف کاپی رایټ ونه اوسي، تاسو اپلوډ کړئ. 2 شرطونه به پوره کوئ، فالوورز به پوره کوئ، یو چې دی واچ ټایم دا به پوره کړئ. تاسو پیج به مونیټایز شي، تاسو ته به ارننګ شروع شي، تاسو ته به پیسې شروع شي. دا 2 شرطونه تاسو پوره کړئ فیسبوک کې، تاسو پیسې به شروع شي. حتما پیسې ورکړئ، خو تاسو کوشش وکړئ خپل معلومات حاصل کړئ. هغې نه بعد چې دی تاسو ته پیسې شروع شي. دغه ویډیو کې ما تاسو ته نور معلومات هم درکړي دي. شاته ویډیو مکمله وګورئ. غواړم لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دغه ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم پوه شي چې فیسبوک موږ څنګه یوز کوو. نو تاسو به اول فیسبوک خلاص کړئ. فیسبوک ته چې راغلی که نه دوستانو، دا چې دی دا ستاسو اکاونټ دی. اگزامپل زه ما چې کوم پیج جوړ کړی دی خپل پیج ته ځم دوستانو، صحیح ده. زه تاسو ته وښیم چې څنګه یوز کوو. اگزامپل دا زما یو اکاونټ ده، دا زما یو اکاونټ شو که نه دوستانو. زه خپل اکاونټ ته راغلم دوستانو. څنګه چې دلته راغلی دا سی ډیشبورډ چې دا څنګه کلیک کوئ دوستانو، تاسو ته دلته به راشي ریچ څنګه روان دی او دا سلف 100% روان دی، تیز روان دی ریچ. تاسو به دلته چې څنګه راغلی دوستانو، تاسو به د آخري مونیټایزیشن دلته څه به راشي، مونیټایزیشن دلته به راشي. صحیح ده دوستانو دا سټار یا چې دا ریل هغه وخت تاسو دا خلاصیږي کله چې تاسو دلته 15,000 فالوورز همداسې تاسو آی ډي په ریل کې روان شي، بیا به تاسو ته دا خلاص شي. دا سټار هم خلاصیږي، همداسې ریل هم خلاصیږي، بونیز هم خلاصیږي. تاسو به داسې دا نمبر 4 ته به راشي، دغه ګورئ انسټریم ایډس دلته به راشي دوستانو. څنګه چې دلته راغلی دوستانو تاسو به لږ کته راشي. صحیح ده دوستانو. تاسو ته دلته وایي چې تاسو به اول قدم کې تاسو ته به دلته به 15,000 فالوورز پوره کوئ. سو 15,000 فالوورز 15,000 فالوورز چې کله تاسو پوره کوئ، هغې نه بعد چې دی تاسو بیا نور شرطونه چې دي هغه پوره کوئ. ما اوس پر 10 فالوورز پوره کړي ځکه زما دا پیج چې دی نوی دی. دویم قدم کې تاسو کانټیکټ کنټریز دلته چې کنټریا دلته به چې راغلی دوستانو، دلته لیکلی دی ملیټس ووټ. دلته تاسو پوره کوئ په یو کال کې. دلته 80 ورځې لیکلي دي، خو تاسو څنګه وخت کې څومره زر چې پوره کوئ. دلته اووه ملیټس ما پوره کړي دي اوس پورې، ځکه چې زما ویډیو چې دي شارټ دي، ریل دي، ځکه دا وړوکي دي. تاسو کوشش وکړئ غټ ویډیوګانې، خو امپورټډ ویډیوګانې، مهم ویډیوګانې تاسو پورته کړئ، ستاسو ویډیوګانې باندې ویوز زیات راځي. نمبر 3 چې دی چې دوستانو تاسو به غټې ویډیوګانې جګوئ. غټې مهمه ویډیو لکه 2 دقیقې یا 15 دقیقې یا 10 دقیقې وي، احیانا دلته به جګ کړئ. صحیح دوستانو. دا 3 شرطونه به دلته تاسو پوره کوئ. دا به کوم ځای کې راغلی دوستانو، کله چې تاسو خپل آی ډي کې دننه شوئ، دلته سی ډیشبورډ ته به راشئ، دلته به تاسو ته وښیي. دوستانو دا زموږ اکاونټ ده، تاسو کتی شئ. زه داسې ریل ویډیوګانې دلته جګوم، دا مې همدا اوس جګ کړې ده، دومره وخت نه کېږي. څنګه چې تاسو دلته جګ کړئ ستاسو اکاونټ به دې کې مخکې لاړ شي. دوستانو کوشش کوئ تاسو ریل ویډیوګانې جګوئ. هر کله چې تاسو ویډیوګانې ریل جګ کړئ، هغې باندې تاسو ویو زیات راځي. دلته پلس نښې ده ګورئ، دلته به ریل باندې کلیک کړئ، دلته به ریل ویډیوګانې دلته اپلوډ کړئ. ډېره مهمه ویډیو ده، تاسو دې باندې ځان پوه کړئ. ډیشبورډ ته چې څنګه داخل شوئ، دلته به تاسو دلته راشي دوستانو. تاسو ګورئ ستاسو ویډیوګانې به څومره ویو راځي. ګورئ زما دومره اوس دا نوی اکاونټ دی کې 15 فالوورز هم نشته دی اوس پورې، خو دومره دغه راځي. ګورئ دلته وایي یور ریلز ریچیټ 680 پیپل ان ستاسو په 28 ورځو کې دلته ریچ راغلی دی. صحیح دوستانو. ګورئ دلته زموږ ښه روان ده. لکه زموږ دلته نور تغییرات هم ته ښیي چې څومره فالوورز راغلي، څومره نه دي راغلي، باید څه وکړئ. دلته به تاسو دا مکمل کنټیکټ دلته به تاسو ګورئ. دوستانو ګورئ تاسو څومره کوم ټایمونو کې چې تاسو ویډیوګانې اپلوډ کړي، هغه ویډیوګانې دلته ښیي چې کوم ویډیوګانې ستاسو په ریل کې روان دي او کوم ویډیوګانې کوم وخت کې تاسو ویډیو ډېر مخکې ځي. صحیح دوستانو. همداسې دا
دا به ګورئ تاسو دا څوک کمنټ کوي همداسې نور او شی درته وایي هغې معلومات به دلته ورکوئ. صحیح ده دوستانو. نمبر 3 همداسې مونټایزیشن باندې خو پوه شئ کله چې دا سټارټ تاسو د اوس نه ښیي کله چې تاسو خپل دلته وخت پوره کوئ هغې نه بعد چې تاسو دلته خپل سټار خلاص شي کله چې ستاسو شرطونه دلته پوره شي. صحیح ده دوستانو. خپل هوم ته به راشئ. هوم ته چې څنګه راغلی دوستانو د سی آل به ووهئ. سی آل نه بعد چې دوستانو ګورئ زما اوس پورې یو لیول هم خلاص نه دی. زه به دلته یو لیول خلاص کړم. لیول نه به زه به مخکې ځم. لیول 2 لیول 1 لیول 2 لیول 3 همداسې لیول باندې به تاسو مخکې ځئ. کوشش وکړئ هر کله چې تاسو ریل ویډیوګانې مهم امپورټنټ ویډیوګانې خلکو ته اپلوډ کړئ هغې به خلک تاسو ویډیوګانو باندې ویو راځي ستاسو چینل چې دی مخکې به ځي. دوستانو کوشش وکړئ داسې ویډیوګانې اپلوډ کړئ چې مهمه ویډیو وي. دا زموږ د فیسبوک په اړه انفارمیشن معلوماتو کوشش وکړئ کله چې تاسو 50,000 فالوورز پکې پوره کړئ هغې نه بعد چې تاسو بیا مونټایزیشن ته واچوئ موږ سره رابطه وکړئ موږ به تاسو پیج مونټایز کړو هغې نه بعد چې تاسو ته به ارننګ شروع شي. ډېره زیاته مننه که اوس پورې زموږ نه یې سبسکرایب کړی همدا اوس سبسکرایب کړئ دغه ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.